سلامونه دوستانو، بیا هم ستړي مشئ. د ټال ناول څلورمه برخه درته وړاندې کوو. په دریمه برخه کې تاسو واوریدل چې ارزو له زړې بوډۍ سره خبرې کوي او ورته وایي چې خندا دې زما د انا غوندې ده. څلورمه برخه به له دې ځایه پیل کړو. خندا د زما د انا غوندې ده. هغه به هم په خندا کې همداسې ښکلې ښکارېدله. غلی شوه، ویې ویل: انا نو تا نه ولیدلې؟ داسې خیالېګره وه چې توبه، تل به آینې ته درېده. هیڅ وخت یې سترګې له رانجو پرته نه پرېښودلې. یو ورځ کوټې ته ورغلم، راپام یې نه و. په راډیو کې سندره وه، دې هم ورسره ویله. اتڼ ته نه شوی ولاړېدی، په ناسته یې لاسونه اړول. خو یوه ورځ آینې ته ولاړه وه، ژړل یې، ویل چې ټول عمر مې ستا لپاره سترګې تورې کړي، خو ته را نغلی. همدا خبره مې مور ته وکړه. مور مې راته وویل چې انا دې پر نیکه ډیره ګرانه وه. له بل چا مې اورېدلي وو، ورته ویل به یې تورې سترګې ښې درسره ښکاري. نیکه دې یوازې 2 کاله ورسره تېر کړل. ستا پلار یو کلن و چې نیکه دې په مزدورۍ پسې ایران ته لاړه. هملته له کوم تعمیره راولوېده. مړی یې هم وطن ته رانوړ. انا په کونډتوب سر سپین کړ، خو تر اوسه له رانجو پرته نه ګرځي. ما مې انا د مرګ په ورځ هم ولیده، سترګې یې تورې وې. ارزو غلې شوه. بوډۍ وویل: انا دې در باندې ګرانه وه؟ هو، خو کله کله به یې چونډۍ را لګوله. عجبه چونډۍ وه، پیچلې چونډۍ. غوښه یې ورسره اخیسته. یو ورځ مې له مور سره جنګ وکړ. انا ور وبللم. راته یې وویل چې هله بچی، د غنمو نینې درکم. ورغلم، را باندې خپړې یې کړه. پر مټ یې کلکه چونډۍ را ولګوله. ما چیغه ووهله، خو دې نه پرېښودم. ویل چې د پلار خوشکې یعنې غوسې دې هم بس دي، بیا دې له مور سره خوله ونه وهې. ارزو لستوڼی ور پورته کړ. پر ښي مټ یې د کیڼ لاس ګوته کېښوده. ویې ویل: همدا ځای و. غلې شوه. بوډۍ په حیرانۍ ورته کتل. ارزو وویل: د چونډۍ ځای وینې؟ نه، ما ته سم نه ښکاري، خو تر بل کاله پورې لا و. مور مې راته وویل چې داغ یې لا پاتې دی. یو دم غلې شوه. په ورختایۍ یې وویل: ډېرې خبرې مې وکړي. بوډۍ حیران سترګې ورته ونیولې. ارزو وویل: اوس مې له کاره شړې؟ بوډۍ وخندل: نه، خو ترور راته وویل چې ډېرې خبرې به نه کوي. لو قسم درته خورم، نوره به ډېره نه غږېږم. غلی شوه. ویې ویل: پلار مو هم سپکولم، ویل چې د اوبو د ژرندې غوندې چالانه یې. بوډۍ وویل: پلار دې ولې مړ شو؟ ارزو وویل: نو ته خپله خبرې غواړې، ما ته به نه ډونګېږي. پلار مې خپله نجاري کوله، په هیچا یې کار نه درلوده. ورځ به یې له څټک، آرې او رندې سره وه. خو وروسته یو سړی کور ته را آموخته شو. توپانچه یې تړله. ده به تر ډیره خبرې ورسره کولې. بله ورځ یې ټوپک ورته راوړ. پلار مې یو سهار له ټوپک سره له کوره ووته. شیبه وروسته له پاخه سړکه ټکا راغله. تیارې را ورسېدې. بده ورځ یې جوړه کړه. مازدیګر یې زما د پلار مړی راوړ. ما ور منډه کړه. په څادر کې یې پیچلی و، خو نیمایي څادر په وینو سور و. مور مې چغې وهلې، ویښته یې شکول. ځان یې له ځمکې ویشته. نه کېده. د څو ښځو زور نه پرې رسېده چې کراره یې کېنوي. اخر د کلي ملا صاحب غلې کړه. ویلي و چې خوشحاله اوسه، شهادت د بختور په نصیب وي. د کلي ښځو هم تر یو څه وخته د شهید ښځه بلله، خو وروسته یې نوم بدل شو. کونډه، موږ د پلار له مرګه وروسته ښه ورځ ونه لیده. مور مې د خلکو بړستنې ګنډي، غاړې خولۍ جوړوي، د خرڅلاو جاروګان تیاروي. ګزاره سخته ده. ارزو غلې شوه. بوډۍ ته یې وکتل. په لومړي ځل یې د زړې ښځې سترګو کې اوښکې ولیدې. بوډۍ څوکۍ ته لاس ور وغځاوه. ارزو مرسته ورسره وکړه. بوډۍ پر څوکۍ کېناسته. کړکۍ ته ورغله. ارزو د زړې ښځې تر څنګ ودرېده. پر لرې غره غوټه توره وریځ را ټیټه وه. تر سړک ور هاخوا لاندې په حویلۍ کې یوه ځوانه ښځه پر تناب کالي یې ویړول. بوډۍ وویل: تلای شي؟ نو زه دې نه یم په کار؟ نه. ارزو لاندې ښکته شوه. خدمتګارې د سالون کاشیو ته د اوبو پایپ نیولی و. ارزو وویل: دیوال نه خرابېږي؟ خدمتګارې ور وکتل. نادیده توب مه کوه. د اشپزې غږ راغی.
راځه. ارزو ور وکتل. اشپز لاس ورته وخځاوه. ورغله. دواړه اشپزخانې ته ننوتلې. اشپز وویل کار مه ورسره لره. ارزو دیوال ته ولي ولګول. اشپز ته یې وکتل. هغې ګازره سپینوله. ارزو وویل ښوروا پخوي؟ نه، د میرمن رقي سوپ دی. اشپزه غلی شوه. ویل په خوراکونو کې دې څه خوښیږي؟ هر څه چې وي پروا نه کوي، خو یو له ناتاره مې بد راځي. ناتار نو تا نه دی خوړلی، بس خدای دې نه در باندې خوري. په زګنو شړمبو کې ډوډۍ لنده کا، خوره یې ډیره مې وخوړه، خوند نه راکوي. اشپز یې وویل په کور کې دې څه خوښېدل؟ موږ هیڅ وخت له موره د خوراک پوښتنه نه کوو چې څه دې پاخه کړي، بس پر دسترخوان یې وینو. غلی شوه. ویل خو ما ته تر ټولو د هډوکي د منځ ماغزه خوند راکوي. یو ځل مې پلار غوښه راوړې وه، تیره هډوکی مې دسترخوان ته ونیوه، مغز مې ترې ایستل، کړنګ غوږ مې بند شو. د پلار څپېړه وه. ویل چې دسترخوان دې سوری کړ. اشپزې ته نږدې ورغله. ویل زه څه وکم؟ هیڅ. که تږې هغه له ترموزه چای در واچوه یا له یخچاله جوس در واخله، خو زه کومک در سره کوم. نه، دومره کار لا نه دی. غرمه بینډۍ خورو. دا شیان په خپله خوښه پخوي. اشپز دیوال ته اشاره وکړه. ارزو کاغذ ته ودرېده. شونډې یې وخوځېدې. شنبه، پالک، چپس، کوفته، یکشنبه غوښه، کابلي، سوپ، دوشنبه آش، یو رقم سبزي. د اشپز غږ راغی. دا تقسیم اوقات ښاغلي بصیر جوړ کړی. نن دوشنبه ده، غرمې ته بینډۍ پخوم، ماخوستن یوازې آش لرو. ارزو ویل خو په موږه دا نه ده معلومه چې کوم وخت څه پاخه کو. بس په دالان کې زنګین ټیمان ګورو. دال، لوبیا، عدس، هر څه چې پاتې وو دیګ ته یې ور اچوو. ډیر وخت مو غرمه او ماخوستن یو څه خوړلی دي، که اضافه شول سهار ته هم ساتو. اشپز یې وویل یو ځل د میرمن رقي احوال نه اخلي؟ ارزو پورته وخته. بوډۍ هماغسې کړکۍ ته نږدې ناسته وه. ارزو وویل حویلۍ ته نه وځو؟ بوډۍ ور وکتل. امکان نه لري. نو ولی یې په اول منزل کې کوټه نه درته تیاروله؟ له زینو به خلاصه وي. بوډۍ څه ونه ویل. ارزو وویل چمن ښه دی، ګلان هم لري، پام به دې غلط وي. بوډۍ هماغسې ورته کتل. ارزو وویل اوس هم دومره سخته نه ده، نور به راوبلم. بوډۍ وخندل. 2 ځله کمزوري خړ بانه سره وروستل. ارزو په بیړه اشپزې او خدمتګارې ته ورغله. راویې غوښتل. بوډۍ وویل حویلۍ ته مې ښکته کړئ. ښځو یو بل ته وکتل. خدمتګارې په خواره خوله وویل میرمن رقي موږ اجازه نه لرو چې. بوډۍ په خبره کې ورولوېده. دلته مې زړه خوړین دی، دا 2 میاشتې په یوه کوټه کې یم. هله نو. دواړو ښځو یو بل ته وکتل. ارزو د څوکۍ شاته ودرېده. ویل زه به څوکۍ ټیله کم، تاسو یوازې دومره تکیه کوئ چې په زینو کې لاندې منډه وانخلي. دواړه ښځې غلې وې. بوډۍ وویل وا مو نه اورېدل؟ ارزو څوکۍ ته حرکت ورکړ. اسانه وه، یوازې په زینو کې د څوکۍ ټایرونه ته مې دا غوښته. بوډۍ شیبه وروسته د ګل نازکه ګلابي رنګه پاڼه په ګوتو کې وسولوله. ویل یو فرش راوړئ. خدمتګاره په منډه کور ته ننوته. 3 دقیقې وروسته بوډۍ په بېلستونو نرۍ زرفیانۍ کې لمر ته پرته وه. ارزو ویل سر در وغواړم؟ بوډۍ وخندل. سپږې نه لرم. نه، په ویښتو کې لاس وهل عجیبه خوند لري. زما سر به هم پاکو، خو بیا به مې هم سپږې بانه کړي. مور به مې ویښتو کې ګوتې راوهلې. لمر ته یې خوند کاوه. ورغله. د بوډۍ په سپینو ویښتو کې یې نرۍ ګوتې ننایستې. بوډۍ سترګې پټې کړې. ویل څنګه د لمر ته پام شو؟ دا خبره یو هم نه وه راته کړې. دا دومره ورځې په تیاره کوټه کې وم. ارزو وویل خو ستا کوټه د سړي زړه تنګوي. څنګه خوند درکوي؟ څه د سر غوښتل؟ بوډۍ وخندل. ډیر. ارزو وویل اسانه ده، ما ته وایه تنخوا به مې هم حلاله شي.
بوډۍ سترګې رڼې کړې. ارزو وویل د راتګ په وخت مې مور راته وویل چې په کارونو کې راستي کوه، مردارې پیسې به نه راوړې، خو دلته هیڅ کار نشته. پښې درته کېکاږم؟ نه، همدا د سر غوښتل خوند کوي. ارزو وویل د پښو کېکاږل نو تا نه دي لیدلي، انا به نوبت راته ایښی و. سهار ما پښې ور کېکاږلې، مازدیګر به مې مشره خور ورته ناسته وه. یو وار یې وازمایه. د بوډۍ پښو ته ور وښویېده. غلې شوه. شیبه وروسته یې وویل بیرته سر ته درشم؟ نه، خو تا د پښو د کېکاږلو صفت ونه کړ. بوډۍ وخندل. نه، خوند کوي. ښه، خو د یوې پښې پونډۍ د یو څه سره راټوله ده. ولې؟ په وړکتوب کې تناره ته لوېدلې وم. ارزو په خوند وویل نو تنور دې لیدلی؟ هو، پیغلتوب مې په کلي کې تیر کړی. بیا خو نو سمه مږوالی یې. ما فکر کاوه چې له دې پخو دیوالونو به نه یې وتلی. ښه، په کلي کې دې څه خوښېده؟ نه پوهېږم، ډېر کلونه ووته. ارزو وویل د شړشمو تیل به نه وي؟ بوډۍ ورو وکتل. ارزو وویل د غوړګو یعنې پونډیو لپاره دې ښه دي. د انا پر غوړګو به مو د شړشمو تیل تر هغه ور مخل چې وچ به شول. غلې شوه. بوډۍ ته یې وکتل. د هغې زرفریاني لاندې خواته کش کړه. بوډۍ حیرانې سترګې ور واړولې. ارزو وویل نستې معلومېده. بوډۍ وخندل. نو دلته خو له ما او تا پرته بل څوک نشته، بل زه زړه ښځه یم، څوک به راته ګوري. ارزو مخامخ 3 منزله کور ته اشاره وکړه. وی ویل ها کړکۍ نه ویني؟ بوډۍ وویل د دې کور د ټولو کړکیو مخې ته پرده ده. دا خو د تشناب یا اشپزخانې وړه کړکۍ ده. هغه هم ګلداره شیشه لري. په کور کې هم یوازې یو سپینګیری پاتې وي. زامن یې وظیفې لري. ارزو په خبره کې ورولوېده. په سپینګیرو هم باور مه کوه. زموږ په کلي کې نیک نظر اکا یې ګیر کړ. په کدانه کې یې سوری جوړ کړی و. د کاریز پخلې راټولې ښځو ته به یې کتل. یو ورځ خدای وشرماوه، د غومبسو ځاله پرې راولوېده. سړی په چغو له کدانې راووت. غومبسه نه ترې جلا کېده. بیا به کلیوالو پسې خندل. ویل به یې چې نیک نظر اکا نه شرمېده، غومبسې وشرمېدې، رسوا یې کړ. درنو دوستانو، د داستان 4مه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وختونه.